د لوی او بخښونکي خدای په نامه ډېرو قدرمنو او عزتمندو اورېدونکو سلامونه او نیکې کلمې ومنئ. خوشحاله یم چې نن بیا هم ستاسو په خدمت کې. بله سلام علیکم. سلام صاحب، ښه یاستئ؟ ښه یې استاد. ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. استاد یوه پوښتنه مو لرله د عزت نفس په باره کې چې دا مونږ څنګه یعنې قوي کړو. ښه بل او بل دغه پوښتنه ښه موږ مننه، تشکر، سلامت اوسئ. موږ دوستانو دوه مورد لرو د خپل باورمندۍ په اړوند. موږ یو ته سلف استیم وایو چې هماغه حرمت نفس یا عزت نفس کیږي، معمولا په دری کې او په عربي کې هم دا ورته وایي. او یو هم سلف کانفیډنس ده چې پر خپل نفس اعتبار یا باور ده. سلف کانفیډنس یا عزت نفس دواړه که څه هم ډېر ځله متفاوتې بررسي کیږي، ډېر ځله یو شان، په هر حال دوه هغه موارد دي چې موږ معمولا د دې مواردو، د دې احساسونو، د دې حالتونو، د دې ذهني وضعیتونو په مدیریت او په تقویت کې کار او کومک کولی سو. هغه افراد او اشخاص چې معمولا تحقیر کیږي، هغه افراد او اشخاص چې معمولا بدبینه دي، هغه افراد او اشخاص چې منفي جملې معمولا اوري، مثبت فکرونه نه کوي، تشویشونه کوي، معمولا د ځان په اړوند د خپلو وړتیاو د بې ارزښتۍ په اړوند فکرونه کوي، یا پر نفس اعتماد نه لري، ډېر انتقاد پرې کېږي، ګوښه دي، تشویق کېږي نه، او د ځان په اړوند ډېره مطالعه نه کوي. هغوی د خپل پر نفس اعتماد او پر خپل ځان باور ته آسیب رسیږي. د عزت نفس په خاطر یو مورد چې ډېر انسان سره کومک کولی سي، هغه حتی که څه هم په دې اړوند ځینې په دې باور دي چې موږ خپل سلف استیم یا عزت نفس نسو تقویه کولی، هغه خپلا خودي ځان سره یي، چې انسان څونه ځان ته ارزښت ورکوي، څونه خپل ځان ته د ارزښت په ارزښت قایل، او یو هم هغه څه دي چې موږ یې نسو بدلولی. مثلا که موږ ځان ته ارزښت نه ورکو یا اعتماد نه ورکو، دا په دې معنا ده چې موږ په خپل نفس اعتماد نه لرو. اما که احیانا که موږ په خپل ځان باور نه لرو، په خپل وړتیاو باور نه لرو، دا په دې معنا ده چې ستا خو موږ باور نه پرې لرو. اما عزت نفس هغه څه ده چې موږ په دې باور یو چې موږ دا مورد اصلا نسته، موږ هیڅ هغه مورد ته ارزښت نه ورکو، په هغه مورد باور نه لرو. پر د عزت نفس د تقویه په خاطر ټول هغه موارد چې پر نفس د اعتماد لپاره پر نفس اعتماد سره کومک کولی سي، هغه پر نفس عزت نفس سره هم کومک کولی سي. هغه موارد چې ما وړاندې یادونه وکړله چې معمولا موږ باید ډېر موارد شته چې هغه کولی سي زموږ عزت نفس سره کومک وکولی سي. مثلا په ټوله کې د ښو دوستانو او ښو ملګرو پیدا کول او د امیدوار کوونکو افکارو او ذهنیت جوړول موږ سره کومک کولی سي. د خپل څنګ او اطراف له ښو خلکو نه ډکول موږ سره کومک کولی سي. د پاکو کارو، سالمو کارو او باوجدانه کارو، مطلوبو کارونو انجام موږ سره کومک کولی سي. په خدای باندې توکل موږ سره په ډېرو مواردو کې کومک کولی سي چې خپل موږ هغه باورمندي چې غواړو ورته ورسیږو. له حسادت نه او له خلکو سره د رقابت نه د لرېتوب مورد موږ سره کومک کولی سي. په هغه څه چې موږ یې لرو په هغه قناعت کول او خپلو امکاناتو ته په بده سترګه نه کتل موږ سره کومک کولی سي. د یو مورد، د یو کار، د یوې پرېکړې، د یو خلاقیت، د یوې ایډې د په اصلاح عملي کولو او پلي کولو مورد یا جرأت موږ سره کومک کولی سي. یو ښه هدف او یو ښه مهالویش جوړول موږ سره کومک کولی سي چې موږ پر خپل نفس عزت نفس او اعتماد په نفس تشویق کو یا په اصلاح پیاوړی کو. او هر څومره چې دغه مثبت فکرونه پایداره وساتو، زموږ له سلف استیم او سلف کانفیډنس یا عزت نفس او اعتماد په نفس سره کومک کولی سي.